ته دی نه دې سورلو ته هم تکلیف ته دا ټولې ترنجېږي را ترنجېږي کله چې دې د مخکې نه انتظام کړی د مخکې نه نارې کړی دا ګاډي چلیږي روزه درې ولېږي خلکو ته ډېر تکلیف دی مسله ده غټه مسله ده الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ درنو کتونکو حبیب الله همدرد تاسو ګوره انډس نیوز نیټورک دا ولاله مجی په کالاکوټ کې او د کالاکوټ په دغه سړک دغه وبا دا نوې خبره نه ده بلکې دا د یو زمانې نه هم دغه مسله ده چې په دغه روډ کې پلانینګ ټیک نه دی شوی او دې دپاره داسې یو لاره نه ده ورکړل شوې چې د غر کمه اوبه د هغه سیده په دغه روډ راځي او دلته دا مسله د یو زمانې نه ده خو نه پوهېږم چې حکام دې اړخ ته پام ولې نه کوي یا د کالاکوټ دا خلک چې دی د دوی په قسمت کې به دغه وي چې دا څښا اوبه په دغه روډ بهیږي او ګاډي چې راځي د هغې دا داري کېږي خلک پیدل تلو راتلو والا خلکو ته ګاډو مالکانو ته ډېره لویه مسله ده دغه مسله ستاسو سره شریکوم د دې سیمې د خلکو سره خبرې اترې کوم او دا هر څه درته ښیم او دا بیا د هغه ادارو د هغه خلکو د هغه محکمو پر وړاندې اقدم د چا چې دغه ذمه داري وي باید چې دې اړخ ته پام وکړي او کم از کم د دغه ویډیو په کتو باندې هغې له د دې نه کم از کم حیا ورشي چې دا د دې ولس مسله ده او دا د دې ولس مسله حل کول د هغې ذمه داري ده نو راځئ اول د دغه ځایي خلکو سره خبرې اترې کوو چې هغه د دغه روډ د دغه اوبو په هکله باندې څه وایي جی دا خو د ډېر وخت نه راځي او دلته کې موږ تقریبا پنځم شپږم کال له مولې خرڅو او د دې اوبو نه لکه موږ ته ډېره زیاته غټه مسله ده مطلب دلته چې ګاډی ودرېږي که نه نو لکه چې اوبه وي نو لکه مخې سره لکه بیا ځي تاسو ته نه ودرېږي موږ ته نه ودرېږي جامې ګنده کوي مطلب د جمعې ورځې خاص کر که نه دغلته کې جومات دی نو خلک کتل چې کم راځي نو چې جومات ته ځي نو بیا لکه جامې ګنده کېږي دا روډ نه خو دا اوبه بهیږي خلک هم بیا له مازه شي بستا شي دا ګاډي چلیږي روزه درې ولېږي خلکو ته ډېر تکلیف دی نو پکار دی دې څه دا روان شي چې لکه دا خو بس ډېره غټه مسله ده ځکه چې دا نوی روډ وشي دې روډونه وکړي او بیا د اوبو د نالۍ څه انتظام ورته نه کوي که نه دا پکار ده چې دې د مخکې نه انتظام کړی وی د مخکې نه نالۍ کړی وی او اوبه په هغې باندې تللی نو دا به ډېره ښه موږ ته ډېر زیات تکلیف دی نو دغلته پکې کندې دي او تکلیف ته دی نه دې سورلو ته هم تکلیف ته دا ټولې ترنجېږي را ترنجېږي ډېره پریشاني ده خو څه وکړو نو څه دا خو د حکومت کار دی حکومت په دې باندې بالکل څه دغه نه لي ځکه په دې روډ باندې غټ غټ افسران دي معمولي خلک خو ما ستا غریب خلک خو خبره نه اوري خو اصل خبره په دې باندې غټ سرکاري کسان هم دي او هغه هم په دې څه کاشن نه دي نور تاسو په دې باندې ښه پوهېږئ خو دغه ده چې ګور څوک په موټرسایکل باندې رواني نو هغه پنسې اوچتې کړي خپې اوچتې کړي څونه بد ښکارېږي که نه او جامې بې المازه شي که پیاده رواني دا د ګاډی راشي دارې ورته وکړي د هغو جامې خرابې شي نو نه شو ویلی نو په ټولو کلو کې په ټولو بازارونو کې د دې کالاکوټ د دې روډ په شانتې یعنې څښا روډ بل اډو شته نه